ځان د خپلواکۍ ټپر عیسی شاوخوا وکتل او ویې لیدل چې شتمن خلک خپلې نذرانې د خدای د کور په خزانه کې اچوي او همدارنګه هغه یوه غریبه کونډه ولیدله چې خپلې 2 روپۍ په هغې خزانه کې واچولې عیسی وویل زه تاسو ته رښتیا وایم چې دې غریبې کونډې د نورو ټولو څخه زیاتې پیسې واچولې ځکه چې هغوی ټولو هغه پیسې واچولې چې د هغوی د اړتیاو څخه زیاتې وي خو دې ښځې د خپلې غریبۍ سره بیا هم هر څه چې لرل واچول ځینو شاګردانو د خدای د کور په هکله خبرې کولې او د هغو ښکلو تیږو او نذرانو صفتونه یې کول چې د خدای کور ورباندې ښکلی شوی و عیسی وویل دا شیان چې تاسو یې وینئ داسې وخت به راشي چې په دې کې به یوه تیږه هم په بله تیږه پاتې نه شي او ټولې به راونړېږي هغوی پوښتنه وکړه ای استاده دا هر څه به څه وخت پیښیږي او د دې پیښو د رانږدې کېدلو نښې به څه وي عیسی وویل پام کوئ چې بېلارې نه شئ ځکه چې ډېر به زما په نوم راشي او وایي به زه مسیح یم او هغه وخت را رسېدلی دی خو د هغوی پسې مه ځئ کله چې د جنګونو او ګډوډۍ په هکله کوم څه اورئ نو مه ویرېږئ ځکه چې لومړی به دا شیان خامخا پیښیږي خو دا د دې معنا نه لري چې دا هر څه به سمدلاسه پای ته ورسیږي بیا یې هغوی ته وویل یو قوم به د بل قوم سره جنګیږي یوه پاچاهي به د بلې پاچاهۍ سره جنګیږي سختې زلزلې به وشي په ډېرو ځایونو کې به قحطي او وباګانې راشي او په اسمان کې به ویرونکي او لوی نښې راښکاره شي خو له دې هر څه نه مخکې به هغوی تاسو ونیسي او وبه مو ځوروي تاسو به د محکمې دپاره کنیسو ته وسپارل شئ او په زندانونو کې به واچول شئ او زما د نوم په خاطر به د محکمې دپاره پاچاهانو او والیانو ته بوتلل شئ دا به ستاسو دپاره د شاهدۍ ورکولو یوه موقع وي په دې هکله ډېر فکر مه کوئ چې د خپل ځانونو څخه به څنګه دفاع کوئ ځکه چې زه به تاسو ته د خبرو کولو حکمت درکړم چې ستاسو له دښمنانو څخه به هیڅوک ونه شي کولی ستاسو په وړاندې ودرېږي او یا مخالفت وکړي تر دې چې ستاسو مور او پلار ورونه خپلوان او ملګري به ستاسو سره خیانت وکړي او ستاسو څخه به ځینې ووژل شي او زما د نوم له امله به ټول خلک ستاسو څخه کرکه کوي خو ستاسو د سر یو ویښته به هم کم نه شي ټینګ ودرېږئ نو تلپاتې ژوندون به وګټئ خو کله چې تاسو وینئ چې اورشلیم د لښکرو لخوا کلا بند شوی دی نو بیا پوه شئ چې د هغه د ورانېدل وخت رانږدې شوی دی نو په هغه وخت کې چې څوک په یهودیه کې وي هغه دې غرونو ته وتښتي څوک چې په ښار کې وي نو د ښار څخه دې ووځي او څوک چې د ښار څخه د باندې وي هغوی د ښار ته نه ننوځي ځکه چې دا به د سزا ورکولو ورځې وي تر څو هغه څه چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي پوره شي افسوس دې وي د هغه ښځو په حال چې په هغو ورځو کې امیدوارې وي او په هغو میندو باندې چې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکوي ځکه چې د ځمکې په مخ به سخت مصیبت راشي او په دې خلکو به د خدای غضب نازل شي هغوی به په تورو ووژل شي او ټول هیوادونو ته به د اسیرانو په توګه بوتلل شي او اورشلیم به د غیر یهودیانو لخوا تر پښو لاندې کیږي تر څو د غیر یهودیانو دوران پای ته ونه رسیږي په لمر سپوږمۍ او ستورو کې به نښې راښکاره شي او قومونه به د ځمکې په مخ د دریاب د شور او څپو څخه تنګ او پریشانه شي خلک به د دې پیښې له ویرې او اندېښنې څخه چې په نړۍ کې رامنځته کیږي بېهوشه شي ځکه چې آسماني موجودات به ولړزول شي بیا به هغوی د انسان زوی وویني چې په ورځو کې به د قدرت او زیات جلال سره را روان وي کله چې دا شیان پیل شي نو تاسو نیغ ودرېږئ او زړور اوسئ ځکه چې ستاسو خلاصون نږدې دی